د آزادۍ جبهې او د طالبانو ترمنځ نښته. آزادۍ جبهې کابل کې د څلورو طالبانو د وژلو ادعا کړې ده. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د طالبانو د یوې مخالفې ډلې په کابل کې تېر ماښام د طالبانو د څلورو پوځیانو د وژلو ادعا کړې ده. د افغانستان د آزادۍ جبهې په خپله ایکس شبکه کې لیکلي چې په دې حمله کې چې د کابل په قوایي مرکز کې د طالبانو پر پوسته پر راټول شوو طالبانو شوي، د طالبانو 2 نور غړي ټپیان شوي هم دي. د طالبانو د دې ادعا په باب کومه تبصره نه ده خپره کړې، خو ازادي راډیو نشي کولی چې دغه ادعا په بې پرې ډول تایید کړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظریات ورسره کمنټ کې شریک کړئ.